د څه باندې یو کال په تېرېدو سره د امر بالمعروف وزارت د نظامي معاینت د مسؤلینو له لوري په نظامي برخه کې د منکراتو د مخنیوي په پار څه شوي دي او کومې لاسته راوړنې لري. دا او دې ته د ورته پوښتنو ځوابونه زموږ په نننۍ ویډیویي مرکه کې ترلاسه کولی شئ. زموږ د نننۍ خپرونې میلمه د امر بالمعروف وزارت د نظامي برخې معین الحاج مولوي عبدالرحمن منیر صاحب دی. له موږ سره اوسئ. الحمدلله زموږ کار په ښه طریقه روان دی او په کارو کې مو کومه ستونزه او ځنډ و خنډ نشته او الحمدلله زموږ پالیسي او منهج د قرآن کریم او سنت نبوي او اجماع و قیاس مطابق انجامیږي او مخته روان دی او زموږ په پالیسۍ کې افغاني دود او کلتور ته کاملا ځای ورکول شوی دی. موږ ټولو ولایاتو سفرونه کړي دي د سیمه ییزو مسؤلینو او د نظامي ارګانو د مسؤلینو سره او د ولسي سپین ږیرو سره او د علماو او مشایخو سره مو لیدنه او کتنه کړې ده او د هغوی صلاحي او مشورې مو اخیستې دي او عملي کړي مو دي او په دې باره مکمل هغه څه چې موږ ترتیب کړي دي او هغه عملي کړي دي او انجام شوي دي الحمدلله. زموږ لیدونو چې دا مخکې مې ذکر کړي که د سیمه ییزو مسؤلینو سره وي او که د نظامي ارګانو د مسؤلینو یا د علماو او سپین ږیرو مشایخو سره وي دغه لیدونو او دا رقم د مشرتابه یا وزارت فرامینو او هدایاتو او د مشرانو او علماو او مشایخو مشورو عملي کولو دې په افغاني ټولنه او نظامي او ملکي ارګانونو کې ډېر مثبت او اغېزمن اثر کړی دی او د معروفاتو تعمیل او د منکراتو څخه ډډه الحمدلله په ټولنه او نظامي برخه کې په زیاته فیصدي کې تر سترګو کېږي. نور هم امیدوار یو چې الحمدلله دا پروسه به په ترقۍ کې وي او ډېرې ښې پایلې او نتیجې به ولري. موږ الحمدلله د نظامي برخې لپاره هم د علماو علمي او مشورتي بورډ لرو او د شکایاتو د برخې لپاره هم علمي او مشورتي بورډ لرو چې هغه اول بورډ کې 10 کسه علما وجود لري په دا دوهم کې 15 کسه علما وجود لري. نو که کومه شرعي ستونزمنه موضوع مخته راځي اول د دغو علماو سره موضوع شریکوو که دلته حل نشوه بیا نورو علماو مشایخو سره صلاحي او مشورې کوو او مشکل په شفافه او شرعي طریقه سره حل و فصل کوو. فقط و فقط دغه علما چې زموږ سره په دا دواړو بورډونو کې دي دا زموږ مشوره او د موضوع د حل لټول په دغو پورې هم منحصر نه دي او تعلق خاص تر دې پورې نه لري خو دوی سره مشورې دا یو برخه زموږ د کار ده. موږ د سیمه ییزو علماو سره د مشایخو سره د علاقې د خلکو د سپین ږیرو سره مشورې او صلاحوې کوو او د هغوی مشورو او صلاحو ته د قدر په سترګه ګورو او تر ډېره حده په ټولنه کې د تعمیل کوشش کوو. افغاني ټولنه الحمدلله یو اسلامي او پر دین مینه او پر وطن و اسلام مینه ټولنه ده. د معروفاتو سره دلچسپي لري او د منکراتو څخه نفرت لري ځکه چې د دوی دنیاوي او اخروي ګټې پکې نغښتې دي او د امر بالمعروف نهي عن المنکر سره اشنا او بلده ټولنه ده. نو په دې اساس پر یو داسې ټولنه حتما د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایاتو اوریدلو اثر ډېر وي او پایلې یې ښې وي. نه یوازې د امر بالمعروف اداره بلکې ټول ولس د دې اثارو شاهد دی او وي به انشاءالله ځکه چې د افغاني ټولنې او د افغاني جامعې وګړي هغه ټول الحمدلله داسې خلک دي چې هغه د پوهاوي او د تعلیم د منکراتو او د تعلیم د معروفاتو او امر کول په معروفاتو او منع کول د منکراتو څخه دې ته ژمن دي او دا د ځان اسلامي او دینی وجیبه بولي. نو دا زموږ د جامعې اثر دی چې په ټولنه کې ډېر تغییر راغلی دی. که دا جامعه نه وي نو منکر به خلک ارتکابوي او معروف به پرېږدي. نو دا به په جامعه کې د فساد او د
شر ذریعه ګرځي. نو ما د ابتدا څخه په زړه کې دا و چې دا پوښتنه که زما څه وشي نو ښه به وي. زما پیغام و نظامي ارګانو ته چې دا 3 ارګان دي، دفاع وزارت دی، داخله وزارت دی او استخبارات دي، و دې 3 ارګانو ته او هغه مجاهدین چې په دا ارګانو کې خدمت او فعالیت کوي هغوی ته مې پیغام او د هغوی نه مې غوښتنه دا ده چې کم فرامین او کم هدایات چې د مشرتابه دي د دوی متعلق او موږ ته راسپارل سوي دي او یا د وزارت دي د دوی متعلق موږ ته راسپارل سوي دي، د هغه فرامینو او هدایاتو په تطبیق کې او د هغوی پر ځان باندې په عملي کولو کې زموږ سره پوره همکاري وکړي او زموږ حمایه وکړي، ځکه دا د دوی هم په ګټه ده او زموږ هم په ګټه ده. هغه فرامین او هغه هدایات چې مشرتابه یا وزارت د دغو 3 ارګانو متعلق موږ ته راسپارلي دي چې موږ د عملي کولو کوشش پر دغه 3 جامعو باندې وکړو. په هغه کې د دوی سره د همکارۍ غوښتونکي یو او د حمایې چې زموږ حمایه وکړي، د حمایې غوښتونکي یو ځینې چې په دا بخش کې دوی زموږ سره پوره همکاري وکړي. د مثال په طور لکه څوڼې د شریعت خلاف جوړول د دې څخه د 3 ارګانونه بلکې ټول د امارت منصوبین هغه منع دي چې د سنت خلاف څوڼې به نه جوړوي. په دې فرمان کې دوی باید زموږ سره همکاري وکړي او دا فرمان عملي کړي. دا رقم کشران په نظامي ارګانو کې د ځان سره وسول په دې کې باید زموږ سره همکاري وکړي او د دې عمله سره ډډه وکړي. دا رقم د مثال په طور عکسونه د مشرانو او د شهیدانو پر موټرانو پر خپل نظامي ځایو کې ځړول او نصب کول د دیو څخه باید دوی ډډه وکړي او په دې باره کې زموږ سره همکاري وکړي. دا رقم ټول خپل صورت او سیرت پر نبوي شریعت او سنت باندې برابر باید وساتي. په دې بخش کې زموږ سره پوره همکاري او حمایه هم وکړي. موږ 4 ولایاتو ته سفرونه کړي دي او دغه لړۍ و دا پروسه مو په دا 4 ولایاتو کې عملي کړې ده او عملي کوو به او د بیا دپاره به هم انشاءالله تعقیبوو دا سلسله انشاءالله. دغه هدایات او فرامین او زموږ د نظامي بخش د امر بالمعروف په لایحه دا به انشاءالله په ښه توګه او په پوره توګه په 4 ولایاتو کې تطبیقوو او عملي کوو به.